سلامونه دوستانو، تاسو دغه ویډیو کتلی سئ. په دې کې چې نن هغه ټرین چې له کوټ نه روان و، جعفر اکسپریس، د راولپنډۍ په طرف باندې چې په هغه کې تر 400 پورې مسافر ناست وو، چې په هغو باندې دهشتګردو حمله کړې ده او هغه ټرین یې ویشتلی دی او کم کسان چې کې ناست وو هغه یې راشوه کړي دي. تاسو نور معلومات په دغه ویډیو کې کتلی سئ. بلې تازه معلومات دا دي چې دغه ریلګاډی لا هم د وسلوالو په ولکه کې دی او د حکومت لخوا څخه د امنیتي ځواکونو لخوا څخه په یاده سیمه کې د عملیاتو خبرونه هم را روان دي. حکومتي چارواکو د دې خبرې تصدیق کړی دی چې له کوټې څخه هوایي ځواک، پوځي هلیکاپټر او نور چې کوم په عملیاتو کې برخه اخیستونکي عسکر دي هغه یادې سیمې ته لیږل شوي دي او وایي چې په ډیر محتاط انداز په یاده سیمه کې هلته عملیات ترسره کوي. تر اوسه پورې چې کوم ریپورټونه موږ ته راغلي دي یا ځینې چارواکي د دې پخلی کوي چې په دغه برید کې د ریلګاډي ډرایور وژل شوی او 3 نور مسافر چې دي هغه ټپیان شوي دي. خو د بلې خوا چې د بلوڅ بېلتونخوا چې ناقانونه ګرځول شوې ډله بیلې ده هغه بیا دعوه کوي چې دوی په دغه برید کې 100 ته نږدې پاکستاني عسکر وژلي دي، خو د دې دعوې په آزاده توګه تر اوسه پورې کوم تصدیق نه دی شوی. په یاده سیمه کې انټرنیټ او د موبایل شبکې بند دي. موږ دا وخت هم د بلوچستان د سر ښار کوټې د هغه ریلوي سټیشن یا د ریلګاډي په تمځای کې له کومه ځای څخه چې نن سهار شاوخوا 9 بجې دغه چې تر برید لاندې راغلی ریلګاډی دی له همدغه ریلوي سټیشن چې زما شاته دی له دې ځای څخه روان شوی و. د ریلوي د چارواکو په وینا چې شاوخوا 1 بجه دوی ته د برید حال را رسیدلی. له هغه پس بیا د دوی له چا سره کومه رابطه ځکه نه کېږي چې هلته انټرنیټ او موبایل کار نه کوي. شراني د پاکستان پوز یا کومې بلې ادارې د دې خبرې تصدیق کړل چې په دې ریلګاډي کې د پاکستان د پوز عسکر هم دي، ځکه چې بلوچ لیبریشن آرمي خو مختلفو مطبوعاتو دغه خبر راغستی دی، وایي چې نږدې 100 خواوشا پوځیان یا نیم پوځیان یا د پوز د استخباراتو غړي په دې ګاډي کې ناست وو. بیلې دا دعوه کوي شاوخوا 182 کسان دا وخت د دوی سره یرغمال دي او دوی دا هم ویلي دي چې په دا کې کوم ماشومان او زنانې وي هغه دوی خوشي کړي دي. د ریلوي د چارواکو په وینا چې په دغه ریلګاډي کې نن شاوخوا 425 مسافر چې کوم هغوی سفر کاوه، خو هغوی دا نه وایي چې په دې کې د مسافر څوک د دې تعلق له کومه ځای څخه و. نه هم تر اوسه پورې کوم د پاکستان مرکزي یا د بلوچستان صوبایي حکومت یا پوځي ادارې تر اوسه پورې په دې اړه کوم شمیر یا ریپورټونه یا د دې تفصیل چاته نه دی ویلی، نه د دې دعوو تردید کړی دی او نه هم په دې باب څه ویلي چې آیا واقعي یا رښتیا هم په دغه ریلګاډي کې کوم د امنیتي ځواکونو غړي وو یا نه وو، یعنې تصدیق یې نه دی کړی. نو دوستانو تاسو دغه ویډیو وکتله. دا هغه ټرین و چې له کوټ نه راولپنډۍ ته روان و چې په بولان سیمه کې دهشتګردو په دې باندې حمله کړې ده. هغوی په خبره باندې چې ډېری خلک یې له ځان سره بوولي دي او په دې کې اکثره د سرکاري حکومتي کسان ناست وو.